الأنبياء والمرسلين أما بعد باب كيفية السلام كتاب رياض الصالحين يوصلو دو دشتم نمبر باب دی په باره د طریقه د سلام کی سلام با په کومه طریقه باندې اچول کیږي سنت عمل دا دی چې کله چې اول څوک سلام اچي او د سلام شروع کوي نو هغه به داسې الفاظ وایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته په دې الفاظو باندې به سلام وي یعنی دی کی ضمیر د جمع دی که یو کس ته هم سلام اچي دا الفاظ به وي او کډیرو باندې هم سلام اچي دا الفاظ به وي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا څنګه چې یو کس وي هغه ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نه صحیح سنت عمل دا دی چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جواب ورکون کې بداوي چې وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هغه کې دا واو پیدا کیته ویل کیږي په عربی کې واو د عطف وعليكم السلام ځکه دې سلام عطف د پاغي باندې دا عليكم السلام عليك السلام يا عليكم السلام نوي سنت جواب داد السلام چې وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول نمبر حديث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال عمران زود حسين وي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوسر نبي صلى الله عليه وسلم خاطراغي ويل السلام عليكم دال فازويلا فرد عليه ثم جلس نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته جواب ورکو بیا غسړه کې ناستو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ویل عشر د دې سړي د پاره په عمل نامه کې په دغه سلام باندې لس نیکی ولیکل شوې ثم جاء آخر به یو بل سړی راغی فقال غویل السلام علیکم ورحمة الله هغه ورحمة الله زید کو فرد عليه فجلس د الله پیغمبر هغه ته جواب ورکو او دا سلام کې ناستو فقال 20 نبی صلی الله علیه وسلم ویل د دې سړي د پاره شل نه کې ولګل شي ثم جاء آخر به یو بل سړی راغی فقال ویل السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا سلام واچو فرد عليه فجلس نو دې سړی ته نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکو او دا سلام کې ناستو فقال 30 د الله پیغمبر ویل دې سړی د پاره دیرش نه کې ولیکل شوې دا روایت ابو داود او ترمذی دی یان دې روایت نه یو الفاظ سلام مخه جمنګ ویله هغه ثابت شو دویم دا چې زیادت اجر دا مرتب دی په زیادت د الفاظ او سلام باندې تا چې الفاظ د سلام ډیر ویلا هغه نه بستانه کې ډیری لکه څنګه چې حدیث کې وضاحت شو السلام علیکم دی ویلا لسنی کوي السلام علیکم ورحمة الله دی ویلا لفظ د زیات کې لیکي دم زیات شل نه کوي او ورحمة الله وبرکاته دی ویلا دیرش نه کوي دغه شان جواب هم سوغته السلام علیکم تو ته ویل شو علیکم السلام کالفاظ سونه ډیر تا جواب کی ویلا هغه نه بستانه کې ډیری دویم نمبر حدیث عائشة رضي الله عنها روایت غوي وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل وهذا جبريل يقرأ عليك السلام عائشة وذا جبريل راغلو او تا باندې سلام ویلا قالت عائشة ویلا عائشة وی قلت ما ویلا وعليه السلام ورحمة الله وبركاته دا حدیث متفق علیه بخاری و مسلم دی ناغي مرته جواب ورکو دی حدیث کی و فائدہ دا عائشہ زها اوچت فضیلت جبريل علیہ السلام هغه ور باندې سلام اچي الله دې موږ ته جنت کې وسره وځي کی دویم دا چې اثبات وجود د ملائکه شو او جبريل علیہ السلام یو د ملائکه نه دی
درېمه فائدہ په دې روایت کې دا او د باب متعلق دا ده ګوره کله کله موږ تاسو کې پلان کې در باندې سلام ویلا پلان کې در باندې سلام ویلا نو تر پر سنت سلام دا دی چې ته دا وې وعليه السلام دام سیدی سره پارسلس نه کوي او وعليه السلام ورحمه الله وبركاته دا ته په غوړه طریقه سلام وته سره پار دیش نه کوي یعنی کله کله غایب خوانه مونږ ته چا په خپل سلام راورسیږي نو سنت سلام دا دی د سینه چې ته زما مرته سلام کوا د خاص مونږ اکثر دا یو زما مرته سلام کوا یا رب بس مننه ته وکي یا بل الفاظ نه سنت عمل دا څوک تاسو پلان کې در باندې سلام ویلا ته ورته چې وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. درم نمبر حديث وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. أنس فرمای يقين النبي صلى الله عليه وسلم عدد مبارك داو کله چې به خبره کول نو درې ځل به تکرار ولا وجداوا حتى تفهم عنه تردی چې دغه شانت اوریدون کې دا پوهه کړی شي په دې خبره باندې په دې باندې پوښ یو خبره ده واذا اتى على قوم فسلم عليهم او کله چې به قوم باندې تیریدو نو په قوم باندې به سلام اچو سلم عليهم ثلاثا وسلام به پاغوي باندې درې ځل اچو. یو خبره به دې روایت کې دا چې درې ځله به نبی صلی الله علیه وسلم تکرار کله خبره کو یعنی کله چې به نبی اسلام پوه شو ویره به سره پیدا زما په دې خبره سو پوه نش دا الله پیغمبر به دا خبره درې ځل کوله په دې خاطر چې دا سړی ور باندې خپوش یا دا خبره به نبی اسلام پوه چاوانه ورېدل دا خبره به درې ځل وکړه یا دا چې کله به نبی اسلام وختل چې د مسلې تعلیم د خلکو ته ورکړي نو د خط تعلیم لپاره یو شرع اذا تقرر کله چې یو شی سو تکرارې شاګرد په ذهن کې هغه پریوسی نبی اسلام چې کله اراده تعلیم مو دا خبره به درې پیره کوله یا کله به دغه شانت اراده د دریو کرتو په تکرار کې داوا چې نبی اسلام یعنی د نصيحت کې زجر او رټنه ورکی د الله پیغمبر په خبره څو پیره کوله درې ضربه تکرار ولا او بل فائدہ چې کله په یو قوم تیریدون درې ضربه سلام اچو دا درې سلام سنت نه چې یو ځای ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نه یو وجه دا چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم په یو ډیر خلکو باندې تیریدو نو د الله پیغمبر په ډیرو خلکو باندې درې ځل سلام اچو په دې خاطر چې کې دې چې دا ورنۍ برخه خلک واوري دا دویمه برخه دا وانه سره نو دریم ځل به واچ چې دا ټوله مجموعه زما دا سلام واوري او ماته جواب راکړي نو درې ځله نبی اسلام دا جواب دی دا سلام دی په خاطر اچو یا ځینې مفسرین وایي چې وې درې ځله سلام او د ځینې علما ذکر کوي وې د درې ځله سلام اچولو حکمت دا اول سلام چې نبی اسلام اچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا اول سلام به د اجازه غوښتلو دا به اجازه سلام دویم سلام چې د الله پیغمبر اچو دا به هغه تحیه و کوم چې سلام دی د کوم مقصد د لپاره سلام راغلی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا دویم سلام به نبی اسلام څخه په خاطر اچو دا مغه مسنون سلام به اچو په خلکو باندې او دا دریم سلام چې دی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د یو مجلس نه پاتېدو نو اخره کې به دا سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې د اخرنه سلام کله څوک رخصتیږي د مجلس نه پاتېدو سنت عملدار چې هغه به سلام اچي دا سلام په مقام د دعا باندې دی یعنی چې تاسو ټول باندې د الله تعالی رحمتونه سلامته او د الله برکات دې په تاسو باندې وي یعنی نن د روایتونو کې یو څو خبره دا ذکر شوي سنت سلام کم دی سنت سلام دار کې یو ته سلام اچو کډیرو ته چې الفاظ دادي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جواب به واو به کې پیدا کې جواب به سنت قباند ورکه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الفاظ ډیر اول ست اجر هغه د شانته هغه ډیریږي اول خبره دا شو غایب د خوانه چې موږ ته سلام راشي غایب د خوانه الګ چاره ته سلام ویلا پلانکې تروي باندې سلام اچو ته دا غي بارے کې دي چې وعليه السلام ورحمت الله وبركاته که خزه داغه د پاره به ها د غایب پیدا کی غایبی وعليه السلام ورحمت الله وبركاته او دغه شان د درې سلام هم
چې دغه شان د څنګه چې مونږ ویله کله ته پوهېږې چې دا مجموعه او مجلس ډېر دی نو داسې کارونه جومات سره راشي لکه خلک ډېر هغه ته هم سلام واچوي لږ دې ځای کې هم سلام واچوي نیکۍ به هم ډېرې شي او دا ټول به سلام واوري او ټول به په دغه دعا او په دغه سلام کې شریک شي الله دې په دې خبرو متاسامو کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد